ځوان مجاهد صلاح الدین ایوبي د عیسوي دښمن له خوا حمله دومره ناصافه وه چې چاته د ځان ژغورلو وخت هم پیدا نه شو. د اسلام دښمنانو ټول ښار محاصره کړی و. د مسلمانانو ماشومان او لویان یې شهیدان کړل او د هغوی میرمنې یې په یو ځای کې زنداني کړې. په هیڅ چا کې د مقابلې همت نه و. د عیسوي دښمن له ویرې هیڅ چا د خبرو جرأت هم نه شوای کولی. په دې نازک حالات کې یوازې یو کم عمره او تنکی هلک چې له همت څخه یې کار واخیست او خپل بوډا پلار ته یې وویل که چیرې ته له ما سره ځې نو موږ دواړه به د موصل پاچا ته خپل فریاد ورسوو چې زموږ مومنې خویندې او میندې د دښمن له شره وژغوري. بوډا پلار یې ورته په ځواب کې وویل زه به له تا سره خامخا ځم. تنکی مجاهد او بوډا پلار یو ځای د موصل ښار په لور روان شول. دواړو شپه او ورځ مزل وکړ. لوږې او تندې ډېر وځورول، مګر د مسلمانانو میرمنو فریاد او ژړا او د مظلومانو شهیدانو غم دوی د منزل په لور روان کړي وو. پرله پسې مزل دوی ډېر ستړي او ستومانه کړي وو. یوه ورځ چې د خپل منزل په لور روان وو او د ستړیا نښې یې په مخ کې له ورایه ښکارېدې. په لاره یې یو سړی چې پر اس سپور و ولید. د دې په لیدو د تنکي مجاهد له سترګو بې اختیاره اوښکې تویې شوې. په اس سپور سړي له تنکي مجاهد څخه د ژړا سبب وپوښت. تنکي مجاهد ورته په ځواب کې ټوله کیسه وکړه. په اس سپور سړي په حیرانتیا او غوسې ترې وپوښتل دومره لویه واقعه پیښه شوه او چا حس هم ونه کړل؟ تنکي مجاهد وویل له نورو به څه ګیله وکړو، په داسې حال کې چې زموږ خپل پاچا هم بې خبره دی او موږ اوس هغه ته خپل فریاد راوړی. د دې خبرې په اورېدو سره سړی له خپل اس څخه کوز شو. د تنکي مجاهد په اوږه یې لاس کېښود او ورته ویې ویل هغه بدبخته پاچا زه یم چې خبر هم نه وم چې زما په ولس څه تېرېږي. دا پاچا نورالدین زنګي و. نورالدین زنګي تنکی مجاهد او بوډا پلار دواړه له ځان سره موصل ښار ته ورسول او هلته یې خپل لښکر را جمع کړ او داسې اعلان یې وکړ سبا ته به د نورالدین توره په رها ښار کې ځلیږي، په تاسې کې به څوک زما مرسته وکړي. په ټول لښکر کې چوپتیا خوره شوه ځکه د رها او موصل ښارونو ترمنځ 90 میله فاصله وه. یوازې یو غږ پورته شو چې داسې یې وویل زه به انشاءالله سبا ته د سلطان سره یم. ټولو د هغه غږ کوونکي لور ته وکتل. دا غږ د یو کم عمره هلک و. د دې کم عمره او تنکي مجاهد په لیدو ځینو افسرانو ورته وویل دا جنګ دی څه د ماشومانو لوبه نه ده. په دې وخت کې سلطان نورالدین په لوړ غږ سره وویل دا تنکی مجاهد په خپله وینا کې رښتینی او د قوي عزم خاوند دی. فتح او نصرت د همداسې خلکو قدمونه ښکلوي. موږ به انشاءالله سبا ته رها ښار کې یو. د سلطان په وینا ټول لښکر حملې ته تیار شو. بله ورځ د اسلام لښکر رها ښار ته ورسید. د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ سخت جنګ شروع شو. اتفاقا د سلطان نورالدین زنګي مقابله د عیسوي سپهسالار سره وشوه. سلطان نورالدین زنګي په پوره قوت سره په دښمن ګزار وکړ مګر هغه بچ شو. کله چې سلطان نورالدین زنګي بل وار ته ځان تیاروه په دې وخت کې تنکي مجاهد په خپله توره د عیسوي سپهسالار غاړه ووهله او د دوزخ کندې ته یې ورسوه. د عیسوي سپهسالار په مړینه د دښمن ټول لښکر په تېښته شو. ښار فتح شو او مسلمانې خویندې د کفارو له شره خلاصې شوې. ټولو د دې تنکي مجاهد همت او حوصله وستایله او له هغه څخه یې مننه وکړه. دا تنکی مجاهد په کال 1138 عیسوي کې زیږېدلی. د 150 کالو په عمر د مصر خلیفه شو او 40 کاله یې په مصر او شام کې خلافت وکړ. د دې 40 کالو په دوام کې یې ډیرو صلیبي جګړو کې اشتراک وکړ
او بیت المقدس یې آزاد کړ. دا عظیم خلیفه سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله و، هغه چې یاد یې ټول مسلمه امت ته د غیرت او شجاعت کتاب پرېښود. روح یې ښاد او یادونه یې تل تر تله ژوندي.